السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دا ویډیو کې به تاسو ته په موبایل کې د کیمرې یو ډېر خوندور سټینګ در وښیم چې له دغه سټینګ څخه تاسو ډېره زیاته فایده اخیستلی سئ. او دوستانو اوس ګوره کله چې تاسو خپل موبایل خپل ملګري ته ورکوئ یا بل چا ته ورکوئ نو هغه ستاسو په موبایل باندې تصویران اخلي، ستاسو په موبایل باندې ستاسو بې اجازې ویډیوګانې کوي. نو که چیرې تاسو دغه سټینګ په خپل موبایل کې وکړئ نو بیا به ستاسو په موبایل کې کیمره بلاک سي. بیا که چیرې تاسو خپل موبایل هر چا ته ورکوئ، خپل ملګري ته ورکوئ، نو هغه بیا ستاسو په موبایل باندې نه تصویران اخیستلی سي نه به ویډیوګانې کولی سي. کله چې هغه کس بیا ستاسو په موبایل کې کیمره راړوي نو ستاسو په موبایل کې به کیمره هغه ته نه راړوي، هغه ته به کیمره دا رقم راړوي لکه ستاسو په موبایل کې کیمره خرابه سوې وي. نو ډېر خوندور سټینګ ده، ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هر ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. دوستانو تر ویډیو شروع کېدو مخته که چیرې تاسو ویډیو لایک کړی نه وي نو ویډیو لایک کړئ او که چیرې تر دا وسه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په دغه سور سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ورسره په دغه غنټې نښان باندې کلیک وکړئ او په آل باندې لازمي کلیک وکړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې اول در ورسیږي. نو دوستان دلته به تاسو ولر په خپل موبایل کې یو اپ انسټال کړئ، د دغه اپ نوم ده کیمرا لیست. د دغه اپ ډاونلوډ لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده، نو دغه اپ تاسو له هغه څخه په ډېرې اسانۍ سره ډاونلوډولی سئ. کله چې بیا تاسو دغه اپ انسټال کړئ نو سمپل به تاسو دغه اپ خلاص کړئ. کله چې تاسو ولر دغه اپ خلاص کړئ نو د دغه شکل دغه رقم راځي. دلته ګورو ورته لیکلي دي کیمرا از ان بلاک، وایي فلحال ستاسو په موبایل کې کیمرا نه ده بلاک، کیمرا خلاصه ده. نو زه راځم په خپل موبایل کې کیمرا خلاصوم. نو ګورو دوستان تاسو کتلی سئ چې زموږ موبایل کې کیمرا خلاصه سوله او فلحال ګورو زموږ موبایل کې کیمرا نه ده بلاک. نو زه اوس راځم کیمرا بلاک کوم. دلته پر سمپل تاسو کیمرا لیست اپلیکیشن خلاص کړئ. کله تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ لاندې یو بټن دی د بلاک کیمرا په نامه باندې، په دغه بلاک کیمرا بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. بیا به تاسو په اکټیویټ بټن باندې کلیک وکړئ. کله تاسو په اکټیویټ بټن باندې کلیک وکړئ نو ګورو دوستان تاسو کتلی سئ وایي کیمرا از بلاک، وایي ستاسو په موبایل کې کیمرا بلاک سوله. اوس چې هر څوک ستاسو په موبایل کې کیمرا خلاصوي نو هغه ته به کیمرا نه خلاصېږي، هغه ته به ګوره دغه ایرر ورکوي وایي سکیورټي پالیسي پریونټس یوز اپ کیمرا. نو له دې بعد ستاسو خپل موبایل هر چا ته ورکړئ نو هغه بیا ستاسو بې اجازې نه ستاسو په موبایل کې تصویران اخیستلی سي او نه به هم ویډیوګانې کولی سي. کله چې دوی ستاسو په موبایل کې کیمرا خلاصوي نو دوی ته به دغه ایرر ورکوي، دوی ته به دا رقم راړوي لکه ستاسو په موبایل کې کیمرا خرابه سوې وي. کوم چیرې بیرته کیمرا ور خلاصوله په ان بلاک کیمرا بټن باندې تاسو کلیک وکړئ، بیرته به کیمرا خلاصه سي. او کوم بلاک کولی سمپل په دغه بلاک کیمرا بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. او دوستانو که چیرې تاسو غواړئ چې دغه اپلیکیشن ته دغه کیمرا لیست اپلیکیشن ته پاسورډ ورولګوئ نو دې ته تاسو پاسورډ هم ورلګولی سئ. سمپل به تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ، په دغه کونج کې درې لاینې دي، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. بیا سمپل ګوره په دې کې درېیم اپشن د پاسورډ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته چې اوس هر پاسورډ ورکوئ هغه پاسورډ ورکړئ، ما خان ورکړئ. نو په دا دوی میخانیک کې به هم تاسې سیم هغه پاسورډ ورکړئ. په درې میخانیک ګوره له تاسو څخه ریکوري ایمیل غواړي. د دې فایده دا ده بیا کار وغله تاسو پاسورډ هیر سو بیرته بیا تاسو د دغه ایمیل په ذریعه سره هم ریکور کولی سئ. نو زه ایمیل نه ورکوم، سمپل په دغه اپلای بټن باندې ما کلیک وکړئ. نو ګوره دوستانو اوس خو زموږ موبایل کې کیمرا بلاک ده. اوس هر څوک دغه اپلیکیشن خلاص کړي ګوره دغه بټن به کار نه کوي. کله چې دغه بټن وایي ګوره وایي پلیز انلاک د پاسورډ نو دا بټن یو هم کار نه کوي. که چیرې بیرته تاسو خلاصوئ سمپل به تاسو دلته راځئ پاسورډ ته پاسورډ به کلیک کړئ او کوم پاسورډ تاسو ورکړی هغه پاسورډ به تاسو ورکړئ. نو په اپلای بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. اوس به دغه بټن کار شروع کړي. اوس ګوره دغه بټن په ذریعه سره بیرته تاسو بیا کیمرا خلاصولی سئ. نو دوستانو ډېر خوندور اپلیکیشن ده، له دې اپلیکیشن څخه تاسو ډېره زیاته فایده اخیستلی سئ. نو کوم چیرې ویډیو خوښ سوي ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاویک په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.